سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو اختریزه خبرونه دا د اختر څلورم ورځ ده. د اختر په څلورم ورځ راغلی یو د مراورې ولسوالۍ غاښی کنډو سیمې ته. د غاښی کنډو سیمې سره به تاسو آشنای وئ، خو دا یو د پاکستان سره بارډر دی. ډېر سیلانیان راځي او څه راغلي دي، د دوی سره به خبرې کوو چې دلته په راتګ څومره خوشحاله دي او څو کاله پس راغلي دي دلته او نورې څه هیلې دي. لیدونکو یو څو ځوانان مې ترڅنګ دي، د دوی نه پوښتنه کوو. اول د ستاسو د ټولو اختر مبارک شه او بیا ستړي مه شئ. وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ واحد الله د کونړ اوسېدونکی یم. زما ټولو تاسو ته سلامونه دي. زه په خپله د چغسرۍ نه راغلی یم، داسې دغه احتمال چکر به راوو، یا ملګري هم راسره راغلي دي، پورته تللي دي پوستو پورې، بېرته ښکته راکوشو. تاسو مې پکې ولیدلی. ستاسو هم د اختر مبارک شي د ټولو. څو کاله پس غاښی کنډو ته راوختلی او څه احساس کی؟ یاره زه خوره پیره راځم، په کچي اختر کې م راغلی وم، مخکې م راغلی یم، روزانه راځم چکر له خامخا راځم. مطلب مې د تېر 20 کالو کې دی؟ نه مخکې مې دا ځای په دوربین هم نه ولیدلی، اوس مې ولیدو او نه راغلی یم او نه مې دا ځایونه ته لیدلي. خو اوس دا خلک چې دغه شوي دي نو راځم او ښه یخ ځای دی، ټول خلک راځي، ډېر نه موټرسایکلو والا، ګاړو والا، قندارین ټول ښه راځي، خوشحاله دي. زموږ نه وروسته خلک را روان دي، خلک وایي غاښې دي، بس څه چې دي ټول لا خوش شوي دي او را روان دي. خو ډېر زیات ناوخته دی، مطلب دې نه وروسته هم خلک دلته راخیږي؟ همدا اوس هم را روان دي خلک. زه په خپله مې همدا اوس راغلی ماښام کوزېږم، دا ځای یخ دی، د کوزه ډېره ګرمي ده ځای ته، د ټول نه دا ځای ښه دی، یخ دی، برابر دی، پورته هم څوک نه پرېږدي، زه راساس سر ته هم ختم. ښایسته دی. ځنګل ته خو به تللی، ځنګل څنګه یخ دی ګرم دی؟ او داسې دا ځایونه ته مې مخکې هم کتلي، دا پورته ایسته هغه طرفونو له هم راغلی یم، تللی یم هغه سرونو ته ښتی یم، څو ځل راغلی یم ښتی یم. خو لکه دا خلک چې راغلي دي طالبان او نه حکومت په وخت کې مخکې نه یم راغلی، هغه ځي پورې یو ورځ رالي وم، همدې سرحدیانو راته ویل مه راځه، ایشتل به یې کول، هېرېدل به، څوک به نه شو راتللی. اوس خو دوی ایسته باره سرونو ته خېږي. سړک څنګه دی؟ سړک د حکومت نه څه هیله ده؟ سړک خراب دی، موږ خو پرې راغلي ډېر په عذاب تللو، تاسو څنګه؟ یاره سړک ښه په دې دی چې ما څه چې شاته کس ما په خپله نه پېژاندو، مال دا به موټرسایکل ته کښېنم، هغه مال دا به ورته کښېنه چې ما ولیدو، مال زما د توبۍ به مې له ولید څنډل، ښه برابر سړک دی، نو نه معلومېږي چې دې سپور څوک راخېږي، رنګ یې ښه بدل وي، نو و دا درته ویم دوړه ډېره زیاته ده. ښه صحیح دوړه ده، ښایسته رنګ درکوي، سپین ښه کلر درکوي د ځمکې په شان ته. له حکومت نه مو هیله ده چې غاښی کنډو ته او داسې نور چې د سیل ځایونه دي چې دې ته دا سړکونه پاخه شي، نو د کونړیانو به نور هم دغه زیات شي او داسې زیات نورو چکرونو ته به ملا شي. ستاسو ټول نه ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو څو ځوانان مې ترڅنګ ناست دي، ماشاءالله ډېر ښه بنډار یې جوړ کړی دی، خو موږ ناوخته په دې راغلو چې خوراک یې کلی دی که نه، نو د دې سره خبرې کوو. ستاسو خو د اول د ټولو اختر مبارک شي او بیا به راته ته ځان راپېژنې. وروره نوم دی او د کوم ځای نه راغلی غاښی کنډو ته؟ زه خو سرجاد یم، کنډو ته چکر م راووالو، موږ لږ بنډارې به وکړو، پوه شولې. د کوم ځای نه راغلی؟ همدغه مراورې نه کوم ځای نه راغلی. مړه ته خو بیا نږدې یم، موږ چېرته لرې کوم ځای نه راغلی؟ ته هم د کوم ځای نه راغلی؟ زما نوم زبیر دی، مراورې ولسوالۍ اوسېدونکی یم، چکر مې راوالی دی بس د ملګرو سره. بیا خو به ټول هم د دې ځای وایي که نه؟ څنګه اختر هم څنګه دی؟ څه کال د نورو کلونو په پرتله څه کال اختر څنګه دی؟ څه کال اختر شکر الحمدلله ډېر ښه برابر دی، چکر یې مو ووالې، ارضي ته لاړو، شکر دی. بس همدلته پکې اخري چکر دی، دا اخرانۍ ورځ ده او بس موږ په دې ځای بیا راټوله کړو. نورو کوم ځایونو ته لاړئ که نه همدا دی اولنی ځای دی؟ نه دانګام ته تللي وو، بینشۍ ته تللي وو، ایسته ټول ځایونه. ماشاءالله فکر کوم ټولو کې غاښې ښایسته دي. غاښ ماشاءالله زموږ خپل دغه دی، دره ده، خو لکه موږ نورو ته ځو هغه دونه دغه نه کوي بیا. غاښې خو ماشاءالله هوا یې ډېره ښه ده. وروره ته څومره خوشحاله اختر ته دلته راتګ ته؟ زه خو ډېر زیات خوشحاله یم ځکه پېښلې اختره دی اوس ماشاءالله امنیت هم ډېر زیات دی په دې باره کې، نو هر څوک دغه هر سیټ ته شي تللی که نه ازاده وي، زه باندې خلک شي تللی، مشکل نشته او داسې ورځ د خدای د غونډو مسلمانانو راولي، موږ ډېر زیات خوشحاله یو وروره.
دا د اول ځل د غاښې کنډو ته راخیږي که نه مخکې کله راختې؟ یاره دا مې اول ځل څه دروغ به درته وایم چې اول ځل مې چې راختم ډېر زیات خوشحاله یم د مراور یو بیا م اول ځل راختې؟ بس ولاړ مې نه کېدو اوس د اختر کې د انډي واده ویل راځي لاړ به شو ځکه راغلم نه چې کنډو ته بیړه نه کېدو چې راغلی ما خپله اوس چې رالې څومره زه خوښته شو خوښته نه شو څنګه دی څنګه نه دی او نور د بېرته کله اراده شته چې بیا راشې که نه بس وایې چې همدا ځل شو نور نه راځم؟ نه یاره خوشحاله یم زه مې چې هفته کې خامخا یو ځل چکر راووځو جمعه کې خامخا راشو هره جمعه باید راشو دلته ځکه ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی بوټي دي سیل صفا ځای دی ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله د اختر په باره کې راته یا ټپۍ وې یا بیت وې یا راته کومه څلوریزه وې غواړې څه راته وې د اختر په دغه کې چې دومره جګ د غرونو سر ته راختې څه احساس کوې څه زړه کې راځي؟ بس یو څو ټپې به ته ډالۍ کړمه وایي له سهاره لمونځ په تیمم وکړه چې بېګانۍ مزه دې خوله کې پاتې شي نه او خوله یې له وینو ډکه راوړه جنۍ په یار پسې بنګړي خوړلې دي نه د یارانې مې ورته وویل جنۍ غوسه شوه په سینډل یې وویشتومه او چا راته ویل جانان دې تور دی ما فرنا لیدلی نه دی تور به وینه وروره که ته راته کومه ټپه یا بیت شی راته وې؟ زه به ته یوه ټپه ویم وایي که ته راځې اختر کې راشه که ته راځې اختر کې راشه چې غاښې پاس کې درته درکړم چکرونه وایي اول دې ویل چې را مین شه اوس راته وایي زړګی صبر کمینه او زړګی صبر کمینه او ما یارانه کله کوله هی سرتور ولاړ وې له خیرو دې وېرېدمه هی زما اوس تا یارې جوړېږي یو مې همزولی بل مین در باندې یمه او جانانه غم دی وفادار دی نو ته کله کله غم دی تل را سره وینا اول د لوبې را سره کړې اوس د پخو په څوکو زوی چې پیغله یمه او جنۍ چې نوا پیغله کېږي نو لکه لړم په دیواله خوله لګوینه د یارانې مې ورته وویل یوې سکراکو دوی لوټې وویشتمه او په کشمالو کې ورته پړ شوم نو جنۍ هوښیاره کشمالو له نه راځي نه بس ډېره مننه بس الله دې په هېواد کې امن راولي چې دغه شان نورو علاقو ته لاړ شو نورو ځایونو ته لاړ شو ماشاءالله د دې نه نور هم ښایسته ځایونه چې هلته لاړ شو ستاسو ټول نه ډېره مننه لیدونکو یو ځوان مې ترڅنګ دی او ځوان بیا داسې ځوان دی چې دې ځای کې یو ډېر غټ زړه کلی دی هوټل یې ساز کلی دی په داسې ځای کې هوټل سازول چې په چېرته په جمعه کې یو ځل خلک راځي نو د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې لیاقت دی د مروري ولسوالۍ د پیتاو د کلي اوسېدونکی. وروره که راته ووایې چې څنګه هم دومره غټ زړه وکړو چې دومره مصارف وکړي او دلته هوټل ساز کوي ځکه دلته شاید چې جمعه کې یو ځل خلک راشي. یاره مو خو زړه وکړو انشاءالله خلک ماشاءالله ډېر دي بل سیلبین هم ډېر راځي زړه م کړی و د مخکې نه مو ته دا اراده کړې وه او انشاءالله بیا مو ته نیت دی بیا مو ته نیت دی ولې چې دا ځای ماشاءالله ښکلا ډېره لري او خلک هم ګڼ راځي په دې خاطر باندې دغه پروګرام برابر کړو. څومره سیلانیان راځي دلته جمعه کې ډېر راځي که صرف د اختر کې ډېر راغله؟ یاره د اختر کې خو بې انتهایي ډېر راغلي ولې تېر اختر کې دونه نه دي راغلي او بل د هوټل مشهورتیا موږ ورکړې وه ډېر خلک راغله او بل جمعه کې هم ډېر خلک راځي بې انتهایي داسې یو دغه 15 شپږ شاته ګاډی راځي تقریبا 500 کسان راځي جمعه کې. دا هوټل هم همدغه ځای باندې دغه دی که نور پلان هم شته دی چې دلته ښه ځای جوړ کړي چې خلک راشي دلته شپه وکړي ځکه دلته کوم د شپې سیستم نشته چې دلته خلک راشي شپه وکړي؟ یاره انشاءالله د شپې ځایونه اوس هم شته دی موږ سره 4-5 اتاقه دي اوس شته فلحال او بل دا ځای مو ته رانیولی دی انشاءالله په دې کې هم لګیا یو نو دا ترتیبات چې ختم شو دې ځای کې د هوټل پروګرام هم برابرو او اتاقونه هم برابرو.
دا ځای خو به تاسو په شخصي مصرف برابروئ و ان شاء الله شخصي مصرف یې برابرو زه هم خپل دی پخوانی دی ښه ایسته ولایتونو والا کوم څوک راځي که نه صرف همدا د کونړ خلک راځي یاره د قندهار نه هم راځي د کونړ نه هم راځي د هر ځای نه د مزار شریف نه ډېر خلک راله او راروان هم دي موږ ته پلان اوږد دی انشاءالله چې هر وخته پورې وه نو موږ دلته یو ځو نه بس ډېره مننه الله دې له وزر کړي چې دلته یو ښه ځای جوړ کړي او موږ انشاءالله چې د دې شاهدان اوسو چې راشو دا یو ښه هوټل ساز کړی او ښه وخت درته غواړم خوشحاله اوسئ ډېره مننه